سلام او ورځ مو په خیر قدرمنو لیدونکو، تاسو ته هرکلی وایم. د عصر بانو خپرونه ده او یو ځل بیا زه نجیبه آرین ستاسو په دغه چوپړ کې یم تر څو چې نننۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم او هیله لرم چې ورځ مو تر دې دمه پورې په خیر تېره شوې وي او زموږ د خپرونې کتونکي واوسئ. په نننۍ خپرونه کې بیا هم له ځان سره یو ډېر دروند میلمه لرو. د کابل پوهنتون استاد ښاغلی محمود مرهون له موږ سره ده او د یوې ټولنیزې موضوع په هکله چې ځان وژنه ده، د دې په هکله به ورسره خبرې اترې لرو. خو په لومړي سر کې استاد ته ښه راغلاست وایم. سلام استاده، په خیر راغلئ. ښه هستې استاده؟ په خیر راغلئ خپرونې ته. په خیر راغلو. د ځان وژنې خپرونه ده، سړی یو څه نه کوي ورته شورتمن شي، ځکه دا د مرګ نوم چې وایي کله یاد شي نو سړی یو قسم ډار خپل ورسره پیدا شي. طبعا استاد انداز د ما زړه وریږدي. نه زړه مه رېږده، وایي مرګ یو طبیعي شی دی، هر انسان ته راځي، ولې د وخته مخه چې ځینې خلک راولي هغو دپاره ښه نه وي. قسم زه خپله یعنې ډېر وخت د مرګ په اړه چې زه فکر کوم ډاروي مې. څو وختونه وړاندې بیخي یو رقم ناجوړي راته پیدا سوی و چې د مرګه به بیرېدم، مګر وروسته چې مې کله په دې پوه شولم او په دې اړه مې فکر ډېر وکړ چې حتما یو ورځ راځي، نو څه ضرور چې سړی فکر ورته وکړي. دقیقا. استاده غواړم تاسو نه وپوښتم چې آیا کولی شو چې یو ټولنیز تعریف له ځان وژنې نه ولرو او که لرو یې نو کولی شو چې موږ لیدونکو ته یې ووایو؟ تاسې ګورئ، موږ انسانان چې همیشه بحثونه کوو له دوه اړخونو یې کوو. یو زموږ عقیدتي اړخ دی چې تقریبا د نړۍ 95% یا 96% خلک عقیدهمند او باورمند خلک دي، په یو شي باندې باور لري، یا په خدای یا مثلا مشرکین چې موږ ورته وایو په یو بل شي باندې، یا د توحید پیروان دي چې مسلمانان دي، یعنې د نړۍ اکثره خلک معتقد دي. له عقیدوي اړخ هم د ځان وژنې په اړه بحثونه شته او د ټولنیز اړخ هم شته. په عمومي توګه انسان دوه ډوله مري، یو فزیکي مرګ دی چې د یو سړي وجود مري او نور محوه کېږي د انساني ژوند څخه، او بل معنوي مرګ دی. معنوي مرګ یعنې دا دی چې سړی په خپل ځان کې دننه دی مړ وي ولې وجود یې ژوندی وي. او بل یو دریم ډول شته چې هغه تر ډېره ځایه پورې بېرته بیا ټولنیز اړخ پرې ارتباط نیسي. هغه دا دی چې په ټولنه کې یو سړی چې بدنام سي او هغه نوم یې ولاړ سي، دا هم په مرګ باندې دغه کېږي. اوس راځو د مستقیمه توګه د ځان وژنې بحث ته چې ځان وژنه له اسلامي اړخه دا ده چې یو سړی خپل د فزیکي وجود بغیر له دې څخه چې یو بل دغه پر واقع سي ځان مړ کړي. دا عمومي یا کلي تعریف دی. او بله ځان وژنه دا ده چې مثلا موږ وایو چې یو سړي سیاسي خودکشي وکړه. سیاسي خودکشي په دې معنا چې داسې یو کار یې وکړي چې په سیاست کې د ده دغه کم کریر یا کم ژوند نوم چې و هغه یې له منځه یوړي. بل ډول موږ لرو چې مثلا اقتصادي سړی خپل ټوله دارایي وسپځي یا مثلا په قمار کې وي، نو دا بېلابېل اړخونه لري. خو په عمومي توګه د ځان وژنې بحث چې راځو چې ډېر یې ونه پیچو، هغه دا دی چې د وخت د مخه او په قصدي توګه چې یو څوک د ځان سره دغه وکړي. ونیا دا هم دوه اړخه لري. یو دا دی چې مثلا ته راولاړ سې ځان ته یو شی جوړ کړې او ځان مړ کړې. یو دا دی چې مثلا په دې پوه یې که زه تیز موټر وچلومه ټکر رامنځته سي، دا هم ځان وژنه ده. یا مثلا په دې پوه یې که زه داسې په یو خطرناکه شی دی چې ته په دې پوه یې چې په هغه کې مرګ دی او هغه وکړې، دا هم ځان وژنه ده. مثلا اوس اکثره وخت په ټکرونو کې خلکو ته زه شهید په دې خاطر نه وایم چې ته ولې دونه موټر په تیزه ځغلی یې چې بیا مړ سې، او هغه دی چې بل څوک ته یا خو جلا خبره ده، مګر دا چې ته خپله په تیزه منډه کې مړ سې، دا ځان وژنه ده. او له ټولنیز اړخه ځان وژنه له فزیکي اړخه هم بیرته هغه دغه طور ګرځي چې د خپل وجود د منځه وړل دي. ولې له ټولنیز اړخه دا ده چې ته داسې کارونه وکړې چې شخصیت دي د منځه ولاړ سي او په ټولنه کې دغه وي. مګر ځینې داسې موږ انسانان په عمومي توګه د اروایي لحاظ په دوو برخو ویشو. یو هغه انسانان دي چې په ټولنه کې د تحول و په ټولنه کې د تحرک سبب ګرځي، هغه د تل لپاره ژوندي پاتې کېږي. مثلا که 1000 کاله نور تیر سي د افلاطون و د سقراط و د ارسطو و د سید جمال الدین و د خوشحال خان و د رحمان بابا و د ټیګور و هغه نومونه چې هغوی دغه کړي دي. مثلا خلک وایي چې د ډاکټر نوم مري، د انجینر نوم مري، مګر د یو فیلسوف و د یو لیکوال و د یو ژورنالیست نوم تر ډېرو وختو پاتې ولې چې د چې هغه د ده افکار ژوندي. اوس مثلا غازي امان زموږ په منځ کې نشته،
ولې افکار شته ولې افکار یې موجود دي، هغه خپله یو ژوندی دی. نو یو د شخصیت له اړخه د ځان وژل دي او یو له فزیکي اړخه د ځان وژل دي، ډېره چې دواړه د بحث وړ دي. هر یو یې ځان ته یو خورا مهم بحث دی. اوس په افغانستان کې تر ټولو ډېره چې رواج سوی ده او ډېر بد رواج دی او چې څونه ډېر ژر د دې په اړه کمپاینونه کېدای شي شروع سي، هغه دغه فزیکي ځان وژنه ده چې تر ډېره ځایه پرې نجونې دا کار کوي، چې علتونه یې خورا زیات دي. موږ به علتونو ته راسو، دانه دانه به یې تشریح کوو، وګورو. زه پوهېږم چې تاسې به حتما په دې اړه کې سوالونه لرئ، خو زه کوښښ باید موږ د دې وکړو چې د دغه شي د منځلو دپاره د عامه پوهاوي ځینې پروګرامونه ژر تر ژره ترسره شي. ډېره مننه. استاده ایمیل دورکیم یو ارواپوه ده او هغه وایي چې ځانوژنه یوه خصوصي او انفرادي پرېکړه ده. غواړم ما دا وپوښتم چې په دا خصوصي او انفرادي پرېکړه کې کوم ټولنیز عوامل کیدای شي چې داخل وسي؟ زه د دغه نظریې سره موافق نه یم. ځانوژنه انفرادي فیصله نه ده. انسان همیشه دی چې یو فیصله کوي د یو بهرني عامل په وسیله باندې دی عکس العمل ښیي. بله. یو څوک چې ځان وژني حتما یا له اقتصادي اړخه دته پیسې نه دي رسېدلې، دا خپله یو بهرنی عامل دی. بله. یا مثلا یو چا د ده سره خیانت کړی دی، خیانت ورسره کړی دی، دا خپله بهرنی عامل دی. یا یو څوک راولاړ سوي دي چې په دی ژوند دونه تنګ کړی دی چې ځان وژنه وکړي، دا خپله بهرني عاملونه دي. هیڅ وخت ځان وژنه فردي عمل نه دی. ځان وژنه د کورنۍ، ما دا ته ویله چې وژل دوه اړخه لري، یو فزیکي وجود د منځه وړل، یو شخصیتي. یو څوک چې ځان مړ کړي د خپلې کورنۍ شخصیت یې مړ کړي، هغه کورنۍ شخصیت ته یې زیان ورسوي. او بله خبره دا ده چې د ټولنې بدنام اړخونه یې افشا کړل. نو هېڅ وخت زه د دغه سړي سره په دې شي کې موافق نه یم. علتونه یې ما تاسو ته وویله. اوس مهال په افغانستان کې تر ټولو عمده علتونه چې ډېر جدي دي هغه دوه دي. یو په مینه یا په روابطو کې د ماتې مسله ده چې په هغه کې خیانت هم راځي، د رابطې ماتېدل هم په کښې کې راځي. او بل علت یې دا دی چې یو څوک دغه کېږي په ژوند کې د دونه ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کېږي چې هغه مجبورېږي دغه کې. او دریم ډول یې په افغانستان کې ډېره کمه ده، ولې په بهر کې زیاته ده، هغه د زده کړو په اړه ده. هغه په هند کې بیخي ډېره زیاته ده چې زده کوونکي چې کله ناکام سي ځان وژني. په افغانستان کې دا شی نشته، دا ډېر کم دی. ولې په افغانستان کې تر ټولو جدي دغه کورنۍ ستونزې دي چې مثلا په اړیکو کې ناخېړۍ دي، چې مثلا یو څوک راولاړېږي دغه کوي، د خپل یو چا سره یو تعهد تړي د مینې یا د ګډ ژوند، او هغه ته یو تمه ورکوي، د هغه څخه استفادې کوي او په پایله کې بیا بېرته خیانت هم کوي. نو دا بیا څو نور اړخونه لري. مثلا زه څو ورځو کې متوجه یم چې په انسټاګرامونو او په فیسبوکونو کې مثلا یو هلک دی، د یوې نجلۍ سره یې مینه راغلې ده یا هر شی چې راغلی دی هغه ارتباط دوی سره لري. بیا نو تر هره حده دوی عکسونه سره اخیستی یو بل ته، تر هره حده یې عکسونه اخیستي دي. زه د دې پیښو خپله شاهد پاته سوی یم. هغه عکسونه یې بیا راخیستي دي، فیسبوک ته یې اچولي دي. ما ته راغلې نه، هغه فیسبوک ته تللی دي یا ټویټر ته تللی دي یا ټولنیز رسنۍ ته په عمومي توګه تللی دي. نو بیا هغه هلک یا نجلۍ مجبور کېږي چې ځان مړ کړي، ځکه که خپله یې نه کړي مور پلار یې وژني. نو یو دا لاملونه دي. بل دا دي چې مثلا یو سړی دونه دغه ته رسېږي، دونه نو زه یو د پوهنتون استاد یم، زه خپله مثلا د داسې مسایلو سره ډېر زیات مخامخ سوی یم چې زه مجبور سوی یم چې داسې یو کار وکړم. مګر دا چې زه په دې پوه وم چې دا په دې نه ارزي چې داسې یو کار وکړم، ما ځان ته بېرته هغه د جوړېدو لارې کتلې دي. هم د دواو لارې لري چې طبي دواوې لري، هم تلقینونه لري. ځینې تلقینونه شته چې سړی ځان ته ورکړي چې په دې تلقین په دې تلقین. په عمومي توګه تر ډېره ځایه پورې په ځان وژنو کې ټولنیز اړخونه تر ټولو جدي دي، چې هغه یو دغه د ملګرتیا راز نه ساتل او هغه افشا کول، بل د اړیکو پرې کول یا په اړیکو کې خیانت کول، او دریم یو چا ته چې ستا موردي علاقه یا تا ټول ژوند ورپورې تړلی هغه ته نه رسېدل، دغه مسایل رامنځته کوي. نو زه پوهېږم اوس باید ته سوال وکړې، زما خو عادت دا دی، استادان عادت لري چې ټوله خپله موضوع خپله تشریح کړي.
زه اوس پوهېږم چې ستا سوال دا دی چې نو د دې څه مخه اوس څنګه ونیسو نو څه دغه پسته بیا وروسته ورسره ځو د دغه له لحاظه د ټولنیز اړخه د دغسې مسایلو د کنټرول لپاره په دغسې ټولنو کې لکه افغانستان په خاص توګه بیا په پښتنو کې موږ باید ډېر کار وکړو. یو دغه کارو څخه دا دی چې نجونې باید د دې ډېر کوښښ وکړي چې عکسونه یې ډېر محفوظ پاتې سي. زه د یو هلک په صفت دا خبره ډېر په واضح اقرار کوم چې هلکان په احساساتو کې همیشه له نجونو هر ډول عکسونه غواړي یا عکسونه اخلي. اوس خو د سیلفي موډ ډېر د سیلفي سره واخلي یا جوړه سیلفي یې هغه په راتلونکي ژوند کې ډېر خطرناک پیښیږي. مثلا که یو نجلۍ مثلا نصیب نه یې د بل چا سره کوزده وسي کیدای سي د هلک هغه عکسونه د هغې نامزاد ته واستوي. زما یو خواهش د زموږ د ظلمیانو څخه دا دی که پر ځان باورمند نه یي چې مینه نسي کولی او که پر ځان باورمند نه یي چې سر ته یې نسي رسولی دا کار دې نه کوي. ځکه انسان دوه شان ماتي، یو مینه ده او بل تشلاسي یا مفلسي ده. او مینه د انسان ټول ژوند ته تغییر ورکوي، انسان بربادوي، انسان داسې سرحدونو ته رسوي چې ژوند یې ځینې اخلي. او بیا په داسې توګه په دغسې ټولنه کې لکه افغانستان چې ډېر احساساتي ټولنه ده او نارینه یې دونه تر دغه حده حسود دي که چیرې یو نجلۍ چې د ده ورسره مینه یا ده ورسره دغه کړي دی پوه سي چې هغه ورسره یا خیانت کړی دی یا مثلا بل ځای نامزاده شوی ده تر هر حد تېرېږي. یعنې ځان د منځه وړي او مقابل لوري هم نه پرېږدي ځکه موږ د حسدتونو او د کینو ډک خلک لرو. ځکه زموږ خلک بیچارهګان ډېر د دغه څخه لیرې پاته سوي دي د دغه مخالف جنس څخه په دې خاطر ډېر منفي اړخونو ته د دې فکر ځي. استاده ځان وژنه او بیا په خاص ډول باندې د ځوانانو منځ کې ځان وژنه څه منفي اغېزې په ټولنیز نظم باندې او د نورو ځوانانو په ژوند باندې درلودلی شي؟ داسې ګورئ یو بدبختي زموږ په ټولنه کې سریالونه دي او موږ چې ځان وژنه افغانانو زده کړې ده مې له سریالونو څخه زده کړه پخوا دا نه وه. زه ډېری ځوانان وینم چې لاس یې ووینم دا ځای یې پرېږدم دا ولې وایي دا مې یو دوه درې واره لاس پرې کړی دی چې ځان مړ کوم. او مې ویل علت شو دا چې د چا څه زده کړه د په فلم کې لیدلی د په سریال کې لیدلی. انسانان په مجموعي توګه له ادمه تر دې دمه پورې مقلد دي. مثلا دا اوس ما اوس تا خبرې یو څوک اوري او موږ ته ګوري دا زموږ سټایل د دوی فکر کوي چې دا تر ټولو ښه سټایل دی ځکه په تلویزیون کې دی. زموږ خلک دې ته نه ګوري چې دا څونه خوند بیا کوي بس په تلویزیون کې و. زموږ خلک یو عادت لري چې تقریبا 80% خلک مو د فیسبوک خبرې ټولې مني او 100% خلک مو د تلویزیون ټولې خبرې مني. زه شاید هیڅ پوه سړی نه یم، عالم سړی نه یم، شاید په دې مسایلو کې ډېر بې علمه سړی یم، مګر که زه یو خبره کوم دی یې مني. که زه اوس مثلا دا ووایم استدلال زه وکړم چې یو څوک چې ځان مړ کړي زه مطمئن یم په کابل کې به نن شپه 4-5 ځوانان ځان وژني. زموږ خلک دې ته نه ګوري چې دا تلویزیون هم یو عام خلک دی لکه موږ، صرف تللي دي هلته بحث کوي. موږ هم کولی شو چې ولاړ شو کښېنو. یعنې موږ یو شی کړی دی په ټولنه کې د ټولنې حالت مو زیګزاکي دی داسې جمپونه وایي. اوس زما اوس دا په خبره ټول خلک باور کوي در حالې چې زه ته د دې پره کم خلک یو موږ څه دغه نه یو نه د اسمانه راته سوي یو دغسې چې دوی ژوند کوي موږ هم ژوند کوو دغسې چې دوی کالي اغوندي موږ هم شاید ګوره زما بوټونه خیرن د دوی پره کم د دغې هم دغه رقم شاید زما وریښتان نن ګډوډ سوي سلماني ته نه یم تللی دوی هم دغه رقم دي زه هم سلمان ته ځم زه هم دغه کالي اغوندم. زموږ د ټولنې یو بد اړخ دا دی چې موږ مقلد یو خو تر حد ډېر مقلد یو. په خارج کې یو ځای یو واده ته تللی وم په واده کې دا شی ډېر په ثبوت راته ورسېدی. کله چې د محفل ته زه ننوتلم د دوی لباسونو ته چې مې کتله د اروپا تر ټولو هغه ښه لباسونه او سټایلونه دوی اخیستي وه، مګر کله چې د ډوډۍ وخت شو هلته خو ډوډۍ هر څوک خپل ځان ته راخلي د یو بل په اوږو ختله چې ډوډۍ راواخلي. بد اړخ یې راخیستی و مثبت اړخ یې نه و راخیستی. نو زموږ ځوانان او پیغلې ټوله دغه بد اړخونه راخلي. مګر زه یو شی وایم انسان چې کله غواړي چې مخ ته منډه ووایي نو یو دوه قدمه شاته اخلي بیا منډه وایي. کله چې د ماتو سره مخامخ کېږي دا انتها مه بولئ.
ما اکثره وخت خپله مثلا چې زه د داسې ماتو سره مخامخ شوی یم، زه بس نور خلاصه سوه کیسه. دا اوس شاید زه چې کومې خبرې کوم دا زما له حالت سره ډېر فرق لري. زه خپله حالت مې ښه نه دی، مګر خبرې زه ښه په دې خاطر کوم چې زما عقل یو څه راته وایي او زړه مې بل څه راته وایي. له عقلي اړخه باید موږ په دغسې مسایلو کې کار واخلو، ولاړ سو خلکو ته خپل حال ووایو، زړه خالي کړو. مګر پر ټولنه باندې د دې تاثیراتو ته چې راځو، دا خبره مې ځکه دونه اوږده کړله چې انسانان مقلد دي. که چیرې یو څوک وویني چې هغه ځان وژلی دی، په دلایلو پسې ګرځي چې دی ولې ځان وژلی دی، چې دلایل یې پیدا کړي، هغه چې وګوري هغه حتما په مینه کې قیامت خوړلی، بیا چې دی ماته وخوري دی هم هغه کار کوي، وایي ځکه پلان کې کړی و. زه زموږ د لیکوالو څخه چې یوه ګیله لرم هغه دغه ده چې زموږ د افغانستان هر څه ناولونو لنډې کیسې چې ووینې اخر کې یا ځان وژني یا مړ کېږي، او دا ښه خبره نه ده. مګر تاسې د هند د لنډې کیسې چې پر اساس یې فلمونه جوړېږي وګورئ، په اخر کې ټوله په اصطلاح هپي انډینګ یا د خوشحالۍ پای لري. موږ باید کوښښ وکړو چې ټولنې ته داسې افکار ورکړو چې هر شی چې هر څونه غټه ستونزه راځي په اخر کې خوشحالۍ ته ځي. نو پر ټولنه دا منفي تاثیر لري چې یو څوک وویني چې ځان یې وژلی دی د ناکامۍ په صورت کې، نو بیا سبا هر څوک ناکامۍ ځان وژني. اوس زه په کابل پوهنتون کې تاسو ته مثال وایم، هغه نجلۍ چې ځان مړ کړي چې مونوګراف یې رد سوی و، اوس استادان د بیرې د خلکو مونوګرافونه نه ردوي، هغه به چټیات لیکلي دوی د بیرې نه ردوي چې وایي داسې نه ځان مړ کړي. اوس بیا نو ټابلیټونه و دواوې و دا هم پیدا سوي دي چې خلک ځان په مړ کړي. چړې خو بیا هغه هر ځای سته، او پسې دا موډ هم سو، په سټایل بدل سو. پخوا به خلکو ځوانونه سپوزل، اوس دا په سټایل بدل سو، د تعمیر ځان راواچوه. په دا کابل کې څو پیښې وسوې چې خلکو د تعمیرو ځان راواچوي. نو دا پر ټولنه ډېر منفي تاثیر شندي او ټولنه بیخي د انحراف خواته بیایي، او بیا دغسې مقلده ټولنه لکه د افغانستان چې ده دا بیخي یعنې هغه اوج ته رسېږي. استاده تاسې وویلې چې د ځان وژنې دلایل په افغانستان کې یوې دا ده چې په مینه کې څوک ماته وخوري، او هند کې مثال ورکړه چې د زده کړو په برخه کې ده. موږ په دا اخر کې شاید پوهنتونونو کې دا چې زده کړې په برخه کې هم خلکو څرنګه چې تاسې یادونه وکړل چې د یو چا مونوګراف رد شو نو هغې ځان وژنه وکړه. تاسې هم د پوهنتون استاد هستئ، نو څه رقم چلند نه باید استادان استفاده وکړي تر څو چې او شاګردان باید څه ډول برخورد وکړي تر څو چې دغسې پیښې رامنځته نه شي؟ زه اول په افغانستان کې د مونوګراف لیکنې سره سخت مخالف یم. مونوګراف باید هېڅ ونه لیکل سي، دا بې معنا او بې منطقه پروسه ده. ځکه څه چې مونوګرافونه وینم ما ته خندا راځي. په دې خندا راځي ځکه چې ما هغه مسایل 100 واره لیدلي، او زه په دې 100% مطمئن یم چې هېڅ څوک خالص مونوګراف نه لیکي، حتما یې د یو ځایه کاپي کړي. د مزار غیر اوړي په کابل کې استفاده کوي، د کابل غیر یوز په ننګرهار کې استفاده کوي، د ننګرهار یوز په کندهار کې یوز. زه د مونوګراف سخت مخالف په دغه اساس یم. نو که چیرې داسې یو پروسس څخه موږ کار واخلو چې لکه په نوره نړۍ کې چې ستا چې امتحانونه او نمرات د هغه استادانو په لاس کې نه چې درس ورکوي، د هغه دپاره باید جلا کمیسیونونه جوړ سي، سوالونه هم هغوی ورکړي. زه ډېر داسې استادان پېژنم چې د شاګردانو سره مثلا دغه عقده ونیسي، سخت سوالونه قصدن ورته راوړي، داسې سوالونه ورته راوړي چې هغه هېڅ په کتاب کې نه وي، یا وایي چې دا جواب نه دی. نو موږ یو سیستم ته اړتیا لرو چې هغه سیستم باید د دې لپاره وي چې هم سوالونه مشخص وي، هم یې جوابونه مشخص وي، هم یې میتود مشخص وي. یعنې چې کوم استاد درس ورکوي هغه باید پرچه ونه ګوري، ځکه کیدای شي د محصل سره ستونزه پیدا کړي، او دا د ټوله نړۍ معمول دی چې کوم استاد امتحان اخلي هغه بیا درس نه وي ورکړي، درس بل استاد ورکړي، امتحان یې بل. یا مثلا سوالونه عمومي جوړېږي، ټولو ته ورکول کېږي، بیا کمیټې ته ځي، کمیټه یې ګوري. نو موږ سیستماتیک تحول ته اړتیا لرو د زده کړو په اړخ کې چې د دغه دپاره یو ښه پروسیجر جوړ سي. د دې پر ځای چې مثلا زه مونوګراف یو چا ته ورکړم، زه باید دغه څخه نور کارونه واخلم، نور کارونه وکړم. مثلا د انجینري محصلین دي، د کابل پوهنتون د انجینري محصلین دي، زه د دې پر ځای چې داسې مونوګراف غواړم، دی دې ما ته په کابل کې یو مشخص ځای انتخاب کړي، په هغه ځای یو ډیزاین راته وکړي. د زراعت محصلین دي، د دې په ځای چې ما ته مونوګراف ولیکي، مشخص ځای دې په کابل کې انتخاب کړي، د زراعتي کار وکړي. یعنی موږ باید عملي جنبه درسونو ته ورکړو. پرون ورځ ما ته یو محصل یې میسج کړی و چې استاد زه درسونه وایم
مګر نه پوهېږم چې څه وایم. امتحان کې اول نمره یم مګر نه پوهېږم چې څه وایم. زموږ یوازینی مشکل دا دی چې ټول زده کوونکي مو له الفه تر یا په دې نه پوهېږي کوم شیان چې دوی وایي دا څه په کوي. یعنې زموږ زده کوونکو ته باید دا شی ور انتقال کړل سي کوم شی چې دوی وایي دا په ژوند کې عملي کړي. اوس زه ستا سره هېڅ سیستماتیکي و کتابي خبرې ځکه نه کوم چې زه په دې پوهیم چې زما مخاطبین عام خلک دي، عام ولس دي. زه نه غواړم چې زما عام ولس سرګردانه کړم. زه عام ولس ته د عام ولس په خبرو باندې په مثالو باندې خبرې کوم. نو کوښښ که چیرې د دې وسي چې زموږ زده کړې له ژوند سره یو ځای روانې سي، عموما ټول مشکل خپل حلېږي. بله او دقیقا چې همدغسې ده. استاده د دې پدیدې د مخنیوي یا دا چې له منځه وړلو لپاره تاسې په نظر کې څه د حل لارې شتون لري یا دا چې څه پیشنهادات لري تاسې ځوانانو لپاره؟ یو موضوع چې د ژوند اړونده د شخصي ژوند هغه دا ده چې که پر ځان باورمن نه یاست چې یو ځای ته دا موضوع رسولی سئ، ناکه د خلکو ژوند مه ورګډوډوئ، د خلکو ژوند مه تباه کوئ. کله چې مو له یو چا سره تعهد وکئ، زه تاسو ته دا اطمینان سره وایم چې هر څونه سخت مین یې، چې ډېر دوام کوي د واده وروسته دا مینه 6 میاشتې یا 5 میاشتې دوام کوي، د هغه وروسته بیا په عادي ژوند بدلېږي. د یوې مینې په خاطر د یو چا مکمل ژوند مه بربادوئ. که پر ځان باورمند نه یاست چې مینه مو سر ته رسولی سي یا مو ژوند سر ته رسولی سي، د خلکو په ژوند کې ناحقه په ناحقه مشکلات مه جوړوئ. دا یوه نقطه ده. دویمه برخه دا ده کله چې یو چا ته دونه نږدې سولاست چې هر څه مو ورته تسلیم کړله، هر څه مو ورسره وکړله، بیا نو د دې دغه مه کوئ چې بیا بیرته بل چا ته هم دغه وکړئ ولاړ سي. دا دوهمه نقطه ده. درېیمه او اساسي خبره د کورنیو ده چې کورنۍ دې نه دونه قیودات پر خپلو اولادونه وضع کوي چې هغه د په پټه او غلا په مجبوریت باندې د یو چا سره وتښتي یا روابط جوړ کړي، او نه دې دونه آزاد پرېږدي چې هره دوامه ورځ یې انتخاب بدلېږي. دا بله نقطه ده. او آخري نقطه یې دا ده په عمومي توګه چې هر څوک مو خوښ سو، وخت ته مه ګورئ. چې څوک مو خوښ سو دستي عمل کوئ، دستي کورنۍ مو خبروئ، دستي مو له کورنۍ سره ارتباطات نیسئ او دستي دا موضوع حلوئ. په هره رابطه کې چې وخت ولویږي، چې وخت پکښې کې راسي، هغه شوړېدو ته رسېږي او خسته کېدو ته رسېږي او د یو بل څخه سړی جلا کېږي. او دې نقطې ته متوجه اوسئ چې مینه په ډېرو پېژندلو باندې نه پخېږي، مینه په ګډ ژوند کولو باندې پخېږي. یعنې د دې توضیح ډېره لوڅه ده چې زه نه غواړم چې دغونه لوڅې خبرې د کورنۍ په وړاندې وسي. دا مینه هغه مقدس اور دی چې انسان هم د ژوند اوج ته رسوي او هم یې د مځکې وهي. مګر همیشه که په مینه کې ماته خوري، حل لاره یې دا نه ده چې ځان ووژني. حل لاره یې دا ده چې همدا تجربه چې تاسې کړې ده دا راتلونکو ته ورسوئ چې هغه بیا په دغسې لارو کې ونه لویږي، چې هغو ته د بري منزل ته د رسېدو یو لاز واوسي او د هغو دپاره یو لاره سي. ډېره زیاته مننه استاده دې نه چې راغلي او تشریف هم راوړه او دې موضوع په باره کې خبرې اترې وکړې له موږ سره. او که په پای کې کوم ځانګړې وینا ولري نو یې بانو کمره تاسو په خدمت کې. ځانګړې وینا به نو زه چاته وکړمه، زه هم شاید په ژوند کې دغسې ترخي و خوږې ولرم. یوه وینا چې زه لرم هغه دا د ټول عمر ځوانانو ته په خاص توګه چې هېڅکله د خپل مقابل لوري سره خیانت مه کوئ، ځکه که هر څونه خیانت وکړي ستا سره به خیانت کېږي. هېڅ وخت داسې عمل د خپل مقابل په لوري کې مه کوئ چې پر تاسو باندې بد تمامېږي. او اخره خبره دا چې که مو یو څوک خوښ شي، واقعا مو خوښ شي او هغه کې تاسې ماته راځئ، په هغه پسې بیا تخریب مه کوئ. چې در څخه ولاړلی نو هغه یو راز و ستا سره دفن شو، نو بیا د هغه په اړه عکسونه رایستل، هغو پسې خبرې کول، هغه بدنامول، دا نو بیا ښه کار نه دی. یعنې ما چې په خپل ژوند کې دا تجربه کړې ده چې کوم چا سره به چې به مې علاقه وه، د هغه کورنۍ سره حتی ما بیا ارتباط نه دی کولی، نه مې دا ور حس کړې ده چې زه صرف په دا خاطر ستاسې سره وم. نو انسانان اشتباهات کوي، انسانان لویږي، انسانان غلطي کوي، ځکه بابا آدم په جنت کې اشتباه کړی ده، نو اولاد یې بیخي کوي. نو د یو چا د اشتباه جزا داسې مه ورکوئ چې د هغه بېچاره ژوند له منځه ولاړ شي. ډېره زیاته مننه استاده. قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو، وروسته به پروانه جان ستاسو په چوپړ کې تر بیا مو له عمل شه.